عزتمندو اسلام د ټول نه زیات زور په دې شی باندې راوړي چې پر دې حق هغه مخوري هر چا خپل حق ادا کوي هغه خپل حق ور کوي که څوک د چانه یو لیش زمکه اونیسي یو لیش زمکه هغه ته په هغه باندې څومره عذاب ملایوي د ټول نه مخکې خو جناب په دې ځمکو باندې د پښتونو ډېر مرګونه وشو د ټول نه مخکې تاسو دا یې کنه کم چې لګیا او دا پوله وای او د هغه پولیس وسکړه چې په خپل مونږ زمیدار پاتې شو دا خبره ترې په خپل راغلي دي جناب هر کله چې پردي مال ته پردي وي خپل وي الله به تا کامیاب وي تاسو ته پته ده ګوره ډېر لوریانې د دې حق نه محروم دي او جناب چا چې یو لیش زمکه ګیره کړه د چانه یو لیش زمکه ګوره هغه مشران چې په قبرونو کې پراته دي او خپل بچولې ډنډې خټې کتلې دي او تلې دي پراته دي نو ته راته وایې دغه مشران به په سکون کې تاسو راته وایې هر کله چې د یو ګناه جرړې ایښي یعنی پردی زمکه ګیره کړي پردی حق ګیره کړي او خپل بچو ته چې دا خو مستاسو د وګرځي صحیح ده په داسې حالت کې دنیا دغه مشرتلې تاسو یې دغه بس حالت دي تاسو راته وایي ځکه خپل بچي په حرام باندې سکړه پرې خودل خپل بچو د حرام کمی پرې خود ولاړ دنیا نه اوې چا چې اول زمکه د چانه ونی ولګنه حدیث مبارکو کې راځي قیامت کې به دغه تدوز مکو پورې لاندې لاړ شي او دا انسان به ته دومره غټ چې دی غاړه ته به تو ورواچي جزا کوا پردي حق ته به پردي حق نه وي او وی چې دا زما پیسې دو زما حق ته وسی ګرځاو ځان سره الله اکبر کبیر جناب په پردي حق کې الله ګورې ناراضي ښا شهید نه دی شهید لا ولنې قطره غرزیدل د 25 لا ګورو جنت الله جل شانو ورکه حدیث مبارکو کې راځي دومره لوی مقام د شهید مرتبه د ویني د وتو سره شروع شو یو عجیب شند کیفیت غل الله جل شانو ورکه کو پدې شهید باندې د چا حق کنا نو دا د جنت خوشبو ته هم نشي راځي تاسو ته پته ده جناب غیبت پر دې حق ته یو روپے د چاوالي یو روپے وسو منځونه قبول شي بجنزي الله بنده 80% معاملات دي دا 20% منځ او د ذکر او اسکار دی او حج دی او عمرې دی او پلانې او غیره خبره تری دي 80% معاملات دي معاملاتو کې سره راځي کردار پکې راځي او روزگار پکې راځي معاشره پکې راځي لین دین پکې راځي زمکه پکې راځي پراپرټي پکې راځي ما تعالی دې ته اعمال راکړي چاله چې پیسې وړي قسم دې بیا پسې ګرځي یقین وکا چې خپل پیسې چاله قرض ورکړي کنه نو زه ته ما بیا ور سره یو غړ شانتي ګم ورکړي چې په دې ول را دا سر به و خالن کې چاله پیسې ورکول په دې اراده چې کله راکړي نو جناب لکه هر ورځ چې تاسو کې ته صدقه کې هر ورځ چې ما چاله 1 لک روپے ورکړي قرض لکه چې د وزو شو بیا راکا نو جناب چې روزانه 1 لک روپے خیرات کوم دومره ثواب الله مال راکړي مقام سمره دې خو بل څه ته وګوري کنه چې چاله دې پیسې ورکړي بس بیا پسې ګرځي یقین په الله وکا په خپل پیسو به بیا جنگي نو غرض مې دادې هغه مشران د مرنه مخکې د زمکو فیصله وکړي د خپل جیدادونو تقسیم وکړي دینه مخکې نه چې بیا د بچي په دالونو کې یو بل راخي په عدالتونو کې تورشه عدالتونو تورشه زیات پر کې د لورو او د رونو او د پلانې او د ډیندرې کې سونه پراتی دا ولي دا مشران محل کې مشران په داسې حالت کې لاړ شي او په شراو ته لانجی پریدي جناب زما ټول مشران ته دا خواسته چې د مرد مخکې خپل خبره تر ختم کړي د لور حق کو رور واغستو هضم کو کنه نو خپل بچو ته ګوره حرام پرې خودل ما باندې چا پیسې دې وصیت وکم پلانې باندې پیسې د مرګ څخه پته لګي د الله بنده د مرګ څخه پته لګي د مرد مخکې خپل پردي حقونه ورکړي ګوره قسم په الله زمون ټول عمر عبادتونه دا پردي حق ګوره خوري قیامت کې حدیثو کې راځي قیامت کې به یو کس راځي او چې صبرای دی ولکړي غیبت ته ولکړي پردي حق ته اغستی او راځي استاد باندې کوي په اخر کې چې نیکی سره ختم شوي جناب بیا به کس راځي خپل ګناونه بدر کوي الله اکبر کبیرانو جناب په پردي حق کې الله جل شانو مخلم ګوره ناراضي دا مخلوق او د بل مخلوق واسطه ده په دې کې زما سکار نشته او د الله چې کوم ذاتی حکمونه دي کې دې شپای کې معفو کی خو پر دې حق ګوره نه معاف کیږي الله دې ټول د پر دې حقونه نو ساتي بس الله